د شمالي وزیرستان تحصیل شوه دروزنده علاقه شه د مقامي ذرایع مطابق د پارینه راسه ډېر غټ جړپ روان ده چې دغه شه پارین ټوله ورځ غټه وړه اصله استعمال شوه ورسره کوادکاپټر او د ډرون یا مقامي خلک یې چې استعمال وشو خلک یې چې میش په کې شي سور وي میش د لرې نه وکتل چې ځای په ځای د کیرې نه لیږي وخیږي ځای په ځای کیري نه ړنګېږي او ځای په ځای باندې چې کوم غټې دمکې شي دغه شي او ځینې ادرمي او دوی ته دا اعلانات شي چې تاسې څوک د کیرې نه ونوځئ دلته ډېره غټه اکټیویټي روانه ده مطلب چې څوک نقصاني نه شي نو دا ځایي خلک یې چې د دواړه طرفه ډېر سخت جړپ پارین د ټوله ورځ تېر شو بیا لمرشمه پرې و بیا شپې دغه سلسله جاري وه شپې بیا اعلانونه ورته شوي وي چې څوک د کورونه ونوځئ او نن چونکې په ټول وزیرستان شه کرفیو دو خو په دا علاقه شه به مخشه داسې خاص د کرفیو اثر نه و خو نن ډېره سخته کرفیو په دا دروزنده علاقه شه دو په باقي وزیرستان شه لږ نرمي دو که نه وي ټول وزیرستان شه کرفیو دو او نن یا ځای په ځای داسې ډزونه کېږي مقامي خلک یې او په دا شه صرف د دروزنده علاقه چې کوم رهایشي علاقه دو دا نه بلکې چې کوم د دروزنده بازار د عالمخیل بازار ورته ویلی شي چې پاشه ډېر د هر قسم دکاني نه وي کاروبار به د خلک کړو او پمپونه وي پشه هغه داسې ځای په ځای مقامي خلک ویډیوز اروتلي دي چې هغه شی لیدل شي چې هغه مکمل تباه شوی ده ورسره بیا نن یا دغه نمونه خلک په کیرې شي ایسور دي بهر نشي وتی د جاني نقصان اس پته په دې نه لګي چې هېرته انفارمیشن رسایي نشته او مقامي خلک دا وایي چې په علاقه باندې بالکل معاصراتو د فوج د پاکستان فوج کنټرول ده او د خوا نه سکتلای شي نه اروتای شي او بلکې دا دو چې دا په کیرې باندې چې کوم خلک دي خپل دلته په کیرې باندې ایسیږي بهر نشي وتی ورسره میر پارین وکتل ویډیوز غاښ روغلل سټوډنټس چې کوم دي دغه ډېر پریشان دي په دې چې امتحاني مرکز چې کوم د اف اف سی د صاحب جان کوټ باندې په هغه باندې ټیچرز یا وایي او ورسره یو ته کابل خیل چې کوم تنظیم ده هغې یا ویل چې دغه پرچې ډېر سخت د اګزام متاثره شو موږ په سلې بچون چونکې د تعلیم نه ووتل دا پرچې ضایع شوې د حالات په وجه وړکي خو یا زیات روغلي نه وي چې کوم روغلي یا بیا واپس پیرنټس بیتل د حالات په وجه باندې پیپر میز د بورډ نه ریکوست کړی سیکټري ایجوکیشن نه وزیر اعلی نه میز دا ریکوست کړی او د ټول متعلقه حکام نه میز دا ریکوست کړی چې د سټوډنټ په بیسټ فیور کې کوم څه فیصله وکړي چې د دې دا پیپر میز هم نشي او هغه مارکینګ هم کړی وته وشي یا پیپر تو سری شیډول کوي په مناسب ډیټ باندې میز په دې باندې اګری چې هر څه وي دا د میز ریکوست کړی نو نن خو په ټول وزیرستان څخه کرفیو دو خو بیا په دا ایریا شه دروزنده علاقه چې کومه دو مقامي ذرایع دا وایي چې مکمله د فوج په کنټرول شدو په محاصره شدو او ایسیا نن ورځ یا د ځای په ځای د فایرینګ او زینار درمي او مطلب دا چې مقامي خلک یې چې اپریشن یا آغاز روان ده یا فاینل شوی نه ده او کیدای شي ماشومه پرې د خلک ته ازادي اعلان وشي اپریشن مکمل شي یا دا کیدای شي چې د اپریشن په ورزدي شي او ټیم مخلي یو د وی چې دا هغه علاقه دو چې د غیر 2.5-300 کاډه په د 13 راشه وتلی وي د حالات په وجه حکومت نوی وته ویلي پی ډی ایم نوی وته ویلي خپل وتلی وي د حالات په وجه مقامي ذرایع او سره سرکاري ذرایع بیا دا ویي چې هغه چې کیم خالق کورونه وي 2.5-300 په دا شه د اسلوال ګروپونه مرکزی نه وي نو په دا باندې ځکه فوج اکشن وکړو د پارین راسه چې دا غاټ جړپ لګیا دا مطلب دا چې دواړه طرفینه ښه مضبوط دي په تعداد سره او اصلي اور سره دي
او دغه یا فاینل شوی نه ده. صفدردور شال نیوز، شمالي وزیرستان.